خبر داعش ډلې مزار شریف ښار کې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوکې لیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د اسلامي دولت ډلې داعش خراساني څانګې په مزار شریف ښار کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ریونټز ازل څرګندوي چې دې ډلې د تلګرام لارې په یو خپاره کړي پیغام کې دا خبرې کړي دي. د بل لور ته د دې برید په تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال ریچارډ بنیټاټ په خپل ټویټر لیکلي چې نن بیا په افغانستان کې نورو چاودنو ولړزاو. په مزار شریف ښار کې جمعه تاداو وګرځاو او قربانیان یو ځل بیا هزاره دي. ریچارډ بنیټاټ زیاتوي چې په منظم ډول هغو ځایونو بریدونه چې ګڼ خلک پکې ژوند کوي لکه ښوونځی او جوماتونه له بشري حقونو سرغړونه ده چې په سملاسي د دې تحقیقات وشي او عاملانو ته سزا ورکول شي. نن د مزار شریف ښار دوهمې ناحیې اړوند سیدوکان سیمه کې د شیعاګانو په مشهور جومات چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 12 تنه پکې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه راز بیا په کابل، کندهار او ننګرهار کې هم نن چاودنې وشوې چې پکې د 18 کسانو وژل شوي دي او نږدې 80 ژوبل دي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره باید شئ. تر بیا ښې چارې.